د ناول پیل په نالیدلو پسې اوښکې کې چې پتر مې ښي اړخ ته په پوله باندې کېښوده. د سهار مهال و. ښي طرف ته وړاندې د ناجوګانو تر څنګ ولاړ د کاسو ونه څخه په یوې کې دوه شاروګانو سندرې ویلې. تر لاندې 4 یا 5 هیلۍ په اوبو کې روانې وې. یوې د ویالې اړخ ته مښوکه ښخه کړې وه. یوې بیا د اوبو په منځ کې څه په مښوکه کې نیولي وه. زما یو عادت و چې شنو او زرغونو منظرو به څه خوند راکوو. همدا دلیل و چې تل به مې کتابچې هم اخیستلې چې د شنو او د زرغونو منظرو تصویرونه به یې لره. په تلیفون کې مې هم د شنو منظرو عکسونه تل ساته. 1-2 قطعې سلفي عکسونه مې واخیسته. فیسبوک مې خلاص کړ. فیسبوک کې نوي پوسټونه راغلي وو. ځینو ته مې لایک ورکړه او ځینو ته خو مې لا کومنټ هم وکړه. بس هغه د یو ملګري خبره را یاده شوه چې زه له پلانکي سره خونی نه لرم. حیرانه شوم چې دا یې څه وویلی. ورته ومې کته. بیا یې زیاته کړه مه حیرانېږه رښتیا وایم. ویلې کومنټ هم د خوني حیثیت لري. ښه ډېر مې ورته وخندل. ویلې مه خنده. که چا سره خونی ولرې که اولاد یې ښایسته وي یا بدرنګه خو خونی به ور وړې. همدا رقم پوسټونه که ښه وي که بد وي یو څه به ورته کومنټ کې لیکې. که نه والله که یو لایک هم څوک درکړي. یو پوسټ مې مخې ته راغی. ما زړه په نوم په ګروپ کې چا کړی و. ځینې خلک د دې لپاره ژوند کوي چې ځان وژنه حرامه ده. د فیسبوک پاڼې هم عجیبه نوم درلوده. مرور له ژوندون نه اډ فرینډ مې کړ. یو مسیج مې هم ورته پرېښوده. سلام ورور، څه وجه ده؟ شیبه وروسته فیسبوک کې ټرنګ وشو. زما ریکویسټ قبول کړ. لنډ مسیج هم راغی. علیکم. هیڅ همداسې یو پوسټ و. ښه اوهو. فیسبوک مې بند کړ. د کور په طرف روانه شوه. چای تیار و. ومې څښه. بالښت ته مې تکیه وکړه. مور ته مې ویلې ابا زبیر او سبحان چیرته دي؟ مور مې چې په دسترخوان کې د ډوډۍ پاتې شوې وړې ټوټې میده کولې راته یې وکته. بیا یې زیاته کړه چې ته سهار وختي درس ته لاړې. هغوی د غواګانو دپاره واښه راوړلو پسې لاړه. ما ورته مې وویلې ښه زه به هم ورشم. نه زویه اوس به بېرته را روان وي. لږ څه مسکی شوه. دا 3 کاله پوهنتون سره ښه تنبل شوی یې. ورته مې وخندل او زیاته مې کړه ته دعا کوه چې پوهنتون مې خلاص شي. یوه ښه دنده ځان ته پیدا کړم. تاسې ټول به ځان سره کابل ته وړم. هلته به په زبیر او سبحان باندې د انګلیسي کورسونه او نور کورسونه وایم. درس به ووایي تر څو به د باغ پټیو کارونه کوي. مور مې د ډوډۍ ماتې شوې ټوټې کاسې کې اچولې. ویلې خدای دې وکړي خو باغ ځمکه او مالداري به څنګه شي؟ ورک دې شي د کابل ژوند. هغه بل کال چې تللي وو یو داسې شین ځای مې پکې ونه لیده چې زړه مې ورباندې لږ ښه شوی وای. لکه زموږ کلی چې داسې ښه شین دی. ټول پکې ګردونه دوړې او رښتیا هر څه خو خیر. هغه بویونه خلک تر پاسې راولي. ومې خندل. مور جانې ټول کابل خو داسې نه ده. په خبرو کې راولې ده. بس مشت نمونې خروار. ښځه خدای به خیر کړي. 1.5 کال لا هم پاتې دی. ولاړ شوم. خپلې کوټې ته ورغلم. کتابونه او چپټرونه مې منظم کړل. د باندې راووتم. مور مې راته غږ وکړ چیرته وځې؟ ځم د باندې چې ځینې ملګري مې ووینم. مور مې وویلې هغه غوا ته خو رشقه ور واچوه. بیا ځه چې هر ځای ځې که پلار دې راشي بیا به په قهر وي. شاته مې ورته کته. سمه ده مور جانې.
غوا ته مې رشقه ور واچوله. تېر وخت را په زړه شو. ډېر کوچنی وم. غوا مې پټیو ته د څرېدو لپاره بولې وه. پلار مې هم را سره و. یو ورځ غوا ووهلم. ښه یې لرې وار کړم. زه په ژړا شوم. پلار مې راته غوسه شو. پاسه بې غیرته، اوس دې ته هم ژاړې؟ زما څنګله سخته ژوبله وه. خو پلار مې راپورته کړم او ویې ویلې نران دومره زر نه ژاړي. هله نو زما تکړه زویه روان شه. خو زما لاس سخت درد کوه. ژړا مې نه غلې کېده. نو پلار مې یوه ښه عسکري څپړاخه راپرزو کړه. ژړا مې غلې او درد مې له یاده ووته. غوا مې روانه کړه. زړه کې مې ښې ډېرې کنځلې غوا ته وکړې. زړه کې مې ورته واچو. قسم مې ورته کړی و چې همداسې خو یې نه پرېږدم. خو د خدای پاک دې کار ته ګوره. پلار مې د کاکا کور ته نږدې زموږ له پټیانو سره هلته ولاړ و. ما هم دا ساعت له خدای پاکه له غوا مې خپل غچ واخیسته. ښه مې پسته کړه. باوري وم چې ډېره به پښیمانه وه زما په وهلو. پلار چې مې غوا ولیده په غوسه یې راته ویلې ولې دې وهلې ده؟